مني اچھا 100% خبره تک کړه ان دې د مثال له کا معنا نه چې د رسول الله ثابت څه خبره نه څه خو چپ بار په خبره نشي کوله او ناروا ده چې و دې کړه خبره ثابت خبره په ضعیف او صحیح کې یو معنا ده چې دا سند رسول الله ته نه دی راځي په کوم لاره چې نقل شوی دی موږ ته هغه چې نقل کړی دی په مینس کې په دې پاسه کې هغه نقل والا چې دا کمزور دی هغه علماء په دې کتابونه لیکلي جرح تعدیل مشهور کتابونه دي الله تعالی د دې حفاظت پر علماء کوي نادر حفاظت په دې کړي چې جرح تعدیل کتابونه لیکل شوي چې پاګه کې امامانو کې دا راوي یا دروغ ویلا کذاب او هغه بس بالکل موضوعي دی منل کېږي یا ویل مصروف دی بالکل دا څه خو درته خبره سره اعتبار نه دی لکه په ټولنه کې چې څوک مشهور شي چې دا دروغجن دی دروغجن خبره څوک مني نه هم دغه څه په روایت کې چې کذاب راغی یو بل چې کذاب بنئ دروغجن بډیر نه خو دې کې ضعیف وي خبره به پوره په ذهن کې نه پاتې کیږي کله به یو شانت خبره کله بل شانت خبره کوي یا څه شي وي چې عمر په تیر شوی ذهني ګډوډ شوی د عمر په وجه باندې موږ ټول باندې حالت راځي نه علما هغه بیان کړی علما حتی دونه احتیاط کړي چې هغه حالت بیان کړی چې دا سره دی وخت پر روغ فلاني وخت پر روغ چې فلاني وخت پر روغ اختلاط په ذهن کې نو راغلی ګډوډ شوی نو د فلاني استادانو د نو چې په هغه وخت کې کوم اخیسته هغه صحیح دی او چې کوم وخت کې کله دا دراته کله نه ترسیده او کله نه تفضل کړي ترسیده او ذهن کې اختلاف راغلی دی هغه وروسته چې کوم استادانو نقل کړي هغه وځي ضعیف معنا ده نو دا روایت چې علي رضی الله عنه نقل لري چې من السنه وضع الاكف على الاكف تحت السره دا نامنا نو دغه عبد الرحمن بن اسحاق واشتي راوي پکې دي علماء دي وائل ابن حجر رضی الله عنه روایت چې په خپل نفس سند دی پاګه کوم علماء خبره کړي دي خدای علماء تحقیق دا کړی چې دې شواهد موجود دي احادیث یعنی شاهد معنا دا چې یو روایت په یو راوي نه راغی دغه ورته روایت بل راغلی هغه ورته روایت بل راغلی هغه ورته روایت بل راغلی نو مثلا چې په یو خبره کې لس کسان یو دي او په دې لس کسانو کې سب کې کمزوري سب کې لږ قوي نو سره خبره چې نه اخلي کړي یعنی معنا دا چې دا خبره څه اصل لري نو همدغه ماشاءالله یعنی کچا په کلام کړی بعض اسناد کې په یو اسناد کې کتاب حدیث ذکر شوی دی په یو اسناد سره هغه ته ځای پیری خو په نورو اسانید سره چې دا ټول جمع کې حدیث کړي صحیح د دې وجه د دې لوی قوي خبره ده لکه امام بخاری رحمه الله صحیح البخاری کې په اعتماد صدیق کړی دی او یا مسلم دا روایت راوړي چې سهل بن سعد ساعدي رضی الله تعالی عنه كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه امام بخاری رحمه الله داسې الفاظ دي راوړي چې په سینه کې خو یا په نامه کې خو یا نامه لاندې راکړو هغه په دې حدیث باندې استدلال کړی دی چې سهل بن سعد ساعدي رضی الله تعالی عنه وایي چې خلکو ته به حکم کېدی شو په دې باندې چې سړی يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه سړی خیلاس په چپ لاس باندې کېږي په څنګه ذراع دي ټول په نو اوس که څه پوه شي د دې نه دا معلومېږي چې لاس یې ښودل بره دي د عمله لاندې هېڅکله چې ذراع چې ږدي نه عمله لاندې لاس ته راځي د عمله لاندې لاس ته راځي نو چې دلته دغه حدیث سره چې على صدره شي دا تصدیق راځي کړی خبره باندې ورسېدې دا د لاسونو ښودل په اعتبار علماو مذهبونه چا په نامه لاندې چا بره دا پکې شته خو حدیث صحیح دی متصور راغلی دې نو وروسته دعاګانې لکه مخکې چې ما ذکر وکړو دعاګانې مختلف راغلي چې هر دعا چا ویله نو موږ ته به نه راسېږي موږ په خلکو انکار کوو نه باید رسول هم دغه دعاګانې مختلف ویلي دا سړی زده کله یو وایي کله بل وایي هغې ته دعا د استطاعت سبحانک اللهم موږ مشهوره دغه زده ده نو ځکه په دې حواله هغې نه ما تصور چې اللهم باعد بیني من الخطایا نور دعاګانې دي ځینې دعاګانې داسې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د شپې په منځ کې ویلي لکه اللهم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل تاخره د هغې نه وروسته چې کله دعا د استفتاح وشوه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله ته امر کړی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان قرآن دې لوسته نو ته پناه د الله غواړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا لفظ راغلی په حدیث کې دام دې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه دام دې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دام دې اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم دا ټول وسوسې چې دا ویل صحیح دی هغه ویل صحیح دی ټول سنت کله په دې عمل کوه کله په عمل ځکه مونږ دا د الله عبادت ته ودرېږي نو شروع د څه شي کې شیطان نه پناه غواړي دشمن نه پناه غواړي تاسو راځي به وسوسې کوي نو اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دعا نه ده بسم الله الرحمن الرحیم ځکه چې سورې فاتحه باندې مونږ شروع کېږي
د قرآن په ایت باندې د قرآن په سر کې شری بسم الله الرحمن الرحیم صحیح دا چې بسم الله الرحمن الرحیم آیات د قرآن نه هر صورت کې مستقل آیات دلیل په دا دی چې علماء او صحابه په دې باندې اتفاق کړی دی چې دا کوم قرآن چې را جمع کړی چې مصحف ورته وي او د دې دوه وقایګانې ورته وي کتې ورته دي په مابین کې چې څه لیکل شوي دي او دا کوم قرآن مونږ ته راغلی دی دا څه شی دا د الله کلام نو دا غټ دلیل په دې دی چې بسم الله الرحمن الرحیم دا څه شی دی د الله د کلام آیات څوک د هر صورت ته آیات ګڼي څوک مستقل آیات ګڼي مستقل آیت تقریبا چې دا دلایل قوي دي چې د هر صورت ته دا مستقل آیت دی بسم الله الرحمن الرحیم او نور چې چا ویلي دي هم څه نه څه یو دلایل نه دي خبره دونه غټه ده دغه نه ده په دې باندې اتفاق دی چې دا د الله کلام او په سر د صورت کې به ویل کېږي بسم الله الرحمن الرحیم د هغې نه وروسته الحمد لله رب العالمین مونځ په سوره فاتحه د بسم الله نه وروسته شروع شو د سورة فاتحه اهمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هغه څوک چې هغه سورة فاتحه ونه لولي د هغې مونځ نه کېږي هغه څوک چې سورة فاتحه ونه لولي هغې مونځ نه کېږي ځینې روایتونه کې حدیث رسول صلی الله علیه وسلم دا الفاظ چې لا تجزئ الصلاة مونځ روا نه ده د هغه چا لم يقرأ بفاتحة الكتاب بفاتحة سورة فاتحة قرآن في سورة فاتحة سولوي في استفاد القرآن في سورة شريفة ذكر سورة فاتحة لهذا شامل نكيجي في سورة فاتحة بل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن سوف منذ أو طاغيك أم القرآن مستوي لا دغي يونم داري سورة فاتحة دي نمري أم القرآن يعني القرآن أساسي اصل توي اساس لك مور اساس د بچی د پاره القرآن لك د کلو اساس د مکه القرآن څه دی سوره فاتحه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه چا مونږ نکېږي چې هغه القرآن سوره فاتحه په مانځ کې ولولي او چې چا منذ کو سوره فاتحه کې ولولي سره نو فهي خداج 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 غیر تمام تفسیر روایت کړي چې دا مونږ ناقص ته پوره دي نو معنا دا څه چې د سورۃ فاتحه ویل په مانځ کې دا لازمي دي واجب یو سړی د سورۃ فاتحه د ورځې اسلام راوړو یې ویل نه شي نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته چې هغه په مانځ کې دغه مانځ ګناګار باندې چې المسیح صلاته چې موږ خطا کوو په دې باندې په او محدثینو کې علماء کې په دې مشهور شوی چې د مانځ ګناګار يعني فمانځ کې خطا دي کړو او هغه حدیث هم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه کې ناستو په یو ګټ کې یو صحابي د باندې چې صحابي او علم سره ډېر نو رانه او مونږ یو چې مونږ یو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام وکړي السلام علیکم رسول الله علیکم السلام وارجع فصلي فانك لم تصلي لا مونږ یو کوم دې نه ظاهر خو هغه الله اکبر ویلو سلام یې ګرځولې وو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي لا مونږ یو کوم دې هغه دې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا چې موږ کوي بیا راځي السلام علیکم سلام وی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دې بیا دواره موږ کوي بیا راځي بیا درم کړم تر رسول الله چې موږ کنه او اې الله پیغمبره نو په درم کړم چې فعلمني الصلاه ما ته موږ وحي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي حکمت دې کې دا چې ګوتې چې دا موږ فکر وسنو چې دا موږ په کوم طریقه یو واره دوه په معلومات کې معلومه شو چې موږ دا صحیح طریقه نه دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مانځ طریقه او د احادیث په کې روایتونو الفاظ ځنې روایتونو کې ځنې کتابونو کې پورا طریقه سره ځنو راوین لږ نقل کړی دا خو چې دا غیر لږ دې اشاره وکړو نو پایو روایت کې دای رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی اذا قمت الى الصلاه مانځ ته کله پاتې دي راځي وکړه نو څوک فتوضا وضوءك للصلاه او دست وکړه او به ویل فکبر تکبیر وای نو دلته مرتدا نه وی چې کله وای چې نو کې د خلاص نه دا ته مخ فكبر شوكا الله اكبر استقبل القبلة دا ته قبلة مكة او به الله اكبر یو دې ثم اقرا ما تيسر معك من القران دې ته ثم اسان دې القران نه هغه اول لا قران ته ثم اسان اول اوس
رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته دا ویل چې قرآن ته تاسو څنګه هغه ووایه، بل حدیث کې دا ویل چې د دې تفسیر په خپله راغی چې سوره فاتحه ویل پکې لازم دي. په بل روایت کې دا راځي که چېرته دا نه وي زده نو فسبح الله او یا قل الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله. دا هغه چا لپاره دی چې سوره فاتحه نشي ویلی یا عاجز دی. دا داسې نه ده چې ته به دا مکلف نه دی زده کوې، نه، ته مکلف یې چې زده یې کړې، خو که داسې حالت راغی چې سړي ژبه نه کار نه کوي او یا داسې دی چې نوی اسلام یې راوړو هغه قرآن پر فاتحه را نه ده زده کړې، په حالت کې څه کې ته دا ویلی چې سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله وایي د سورة فاتحه څه زده کړي، ځکه چې لازم دی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې مونځ د سورة فاتحې نه بغیر نه کېږي. نورونو اوس دا خبره چې نه کېږي دا حدیث عام دی. عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه، ابو هريره رضی الله تعالی عنه دي نورنا او ځینې روایتونه کې دا راځي یعنی عام څه معنا که هغه سړی ځان نه مونځ کوي که امام کوي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ویلي وخت کې داسې راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شاته تاخیرات دی قرآن یې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې چې کله مونځ خلاص شو سلام یې راوګرځاو ویل چې تاسو لکه چې ما نه وروسته قرات صحابه ویلو ځینې راځي کله چې چا ویل چې موږ یې وچانه رسول صلی الله علیه وسلم ویل چې ما لي انازع القرآن څه ده چې ما سره په قرآن کې جګړه کوي. نو به په هغې کې دا دي چې تاسو کو قرات ویله نو ووی ملو قیت نه وی په غیر د فاتحې نه، یعنې فاتحې نه علاوه فاتحې ته سورة فاتحه ته مستثنا کړی چې د سورة فاتحې نه علاوه نو قرات په مانځه کې مو ویوي. خو دا کوم مونځ جهري مونځ یعنی هغه مونځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې قرات یا سبایي مونځ جهري مقام جهري دا او روایت موږ دغه سبایي مونځ. نو د دې وجې نه علما او احادیث نه دا معلومیږي چې په جهري مانځه کې با قرآن الله امر کړی دی چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. کله چې قرآن لوستل کېږي غوږ ورته کېږدئ چپ شئ چې په تاسو رحم شي. اوس دا حدیث عام دی چې مونځ د فاتحې نه کېږي او الله امر کړی دی چې مونځ ته غوږ کېږدئ او چپ شئ. نو علما وایي چې دا د دې سره تعارض او تکرار نه لري چې ته قرآن ته غوږ کېږدئ او نه. سورة فاتحه د نور قرائت ته مستثنا ده ځکه چې هغه حدیث عام دی چې چا سورة فاتحه نه وي لوستلې په هغې کې تخصیص نه دی کړی. نو چې چا سورة فاتحه نه وي لوستلې هغه به مونځ یې نه کېږي. نو د دې وجې نه وایي دا شامل دی ټولو ته، که جهري مونځ وي که خفیه مونځ وي او ځان له خو ټول اتفاق دی چې باید سورة فاتحه وي. راځو دې ته چې یو روایت داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي یعنې هغه ته منسوب دی. ځینو علماو صحیح کړی دی ځینو ضعیف کړی دی چې من کان له امام چې چا څوک امام لري قرات د امام قرات شری مقتدي دی. دا حدیث علماو کلام کړی دی ځینو ضعیف کړی دی ځینو صحیح کړی دی چې په نور اساني باندې چې کله صحیح هم شي نو د دې سره تکرار نشته چې سړی سورة فاتحه ولیکي. صحیح ده چې سورة فاتحه ولیکي هغې سره تکرار نشته تعارض نشته. دا هم د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث دی. نو سورة فاتحه کې مستثنا شو نو قرآن عام قرات په جاهلي باندې کې به څه شی کې چپ پاتې. که څوک دا قول اختیار کړي حدیث الله نه چې صرف په جاهلي باندې کې نه وایي سورة فاتحه نه وایي، یعنې دا هم یو دلایلو پر لحاظ باندې تناقض کوي. خو احتیاط چې څومره موږ د حدیث مطالعه کړی د مسلک احتیاط دا دی چې سړی په جاهلي کې موږ اختلاف نه دی شوی. اما په سري مانځه کې چې پټ امام پسې ولاړ وي ماسپښین مونځ دی او د مازدیګر مونځ دی او یا دا 2 رکعاته دي د ماسپښین او یا چې کوم دی دا نور یو رکعت د ماښام دی ماخوستن 2 رکعاته دي. په خفیه کې ما د سورة فاتحه ویل کېدي لازمي وي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله دا ده چې مونځ په غیر د فاتحې ویل کېږي. دا صحیح خبره. او سورة فاتحه بارک رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې قسمت الصلاة بیني و بین عبدي. ما وایي مونځ تقسیم کړی دی، مونځ اطلاق یې کړی دی ځکه چې دا په مونځ په اطلاق یې کړی دی. معنا دا چې په مانځه کې مهم رکن څه شی دی؟ سورة فاتحه ده. مراد یې نه سورة فاتحه ده. نو دې په خپله تفسیر کړی دی چې کله سړی وایي الحمدلله رب العالمین چې ټول ثنا صفت چې څنګه لایق د الوهیت د الله سره هغه خاص الله لري
رب العالمین چې فاروق د مخلوقات دی نو الله سوی حمدني عبدي زما بنده زما صفت کو ور الله دا